دا الیکشن را روان دي وټونو باره کې خلک تپوسونه کوي. دا یو درخواست درته کوم د خپل پارټو لیډرانو مشرانو په سرونو باندې د کنځلې بدرت په دې نیټ په ذریعه یا مخامخ باسونه د دې نه ځان وساتو. ډېر خلک موږ ته خواږه ملګري ورونه مو کته والله یو بل ته کنځلې کوي زما مشر داسې دی او ستا مشر دا پرېږدئ دا خبرې دا پرېږدئ د دې خبرو نه ځان وساتئ. د دې په ځای چېرته دا چې کوم اصلي مشران دي هما چېرته تاریخ باندې په دې غم وکړئ دغه وګورئ او دا چې کوم دی د دې فتنو نه ځان وساتئ او په دې باندې خپل ورورولي د خپل ماحول مه خرابوئ د خپل مینه محبت د خپل عزتونه په داو مه لګوئ چې د لیډرشپ او د یو پارټۍ په مینه کې دومره مخکې لاړ شي چې د هغې د لاسه به یې رشته ماته کړي د هغې د لاسه دوستانو سره یې دښمني ده. د لیډر په سر کله ټوپکې رالې کله چې کوم دی یو غوبل دې راخستی کله بل دې غوبلو نه ځان وساتئ. د دې نه چې کوم دی مکمل احتراز وکړئ او دغه رنګه الله رب العالمین دا دعا غواړئ چې یا الله منګ کې داسې اصلاح پیدا کا او منګ داسې سم کا چې الله رب العالمین د قرآن او سنت قانون نافذ کړي. زمونږ علاج د امت دا به صرف قرآن او سنت باندې کېږي د قرآن او سنت نظام راشي الله رب العالمین د قرآن او حدیث قانون نافذ کړي چې قرآن او سنت نظام راغو دا ټولې فتنې به ختمې شي دا بدامنۍ به ختمې شي او دغه رنګه الله رب العالمین به هر چاته د زړه سکون او خوشحالۍ ورکړي.